قدرمندو دوستانو د ابراهیم علیه السلام دا یو عجیبه له حکمتونو نه ډکه د زړه دغه کامل اطمینان دپاره له الله جل وعلا نه یو سوال وکړل. څه شی وکړل؟ سوال یې وکړل. سوال یې دا وکړل وإذ قال إبراهيم عليه السلام سكلا ويل ربي ذو الجلال ربا أرني كيف تحيي الموتى ما تداوخه يسي څنګه ته مړي راژوندي کوې. ابراهيم عليه السلام په الله دومره ګرانو. اوس په دغه پښتنه کې د ملحدینو یا د مستشرقینو یا د سیکولرانو کچيري الله په ابراهیم علیه السلام سوال بیرته نه وای کړی نو ټول عمر به په ابراهیم علیه السلام باندې شک کول په دې سوال کې. متوجه یاست؟ ګوري یعنی مستکچيري الله ابراهیم علیه السلام ته داسې نه وای ویلي قال اولم تؤمن ایا دې تا په دې باندې عقیده نسته چې زه څنګه ایمان را مړي راژوندي کوم. اوس ګوري ابراهیم علیه السلام سوال وکړل چې ای رب مړي راژوندي کول ماته وښیه. په دغه ځای کې چې د دغه ملحدینو یا له خالق نه د منکرینو چې په پښتو کې درته وایم نو د دوی د سوال په دغه ځای کې د سوال پیدا کېدلو دپاره الله جل وعلا ورته ویل قال اولم تؤمن ای ابراهیم علیه الصلاة والسلام آیا د تا په دې باندې هغه د زړه هغه عقیده او ایمان په دې باندې دا نسته؟ الله جل وعلا د مستشرقینو پر ځای باندې ابراهیم علیه السلام باندې دا سوال وکړل چې بیا په ابراهیم علیه السلام باندې دا سوال او اعتراض را نسی. ابراهیم علیه السلام څه ورته ویل قال بلا ای رب دې ما خو سته. اوس په دغه ځای کې یو څو خبرې ښې را سره واوري. ابراهیم علیه السلام اوس عقیده خو یې دا وه پوره باور یې دا و چې الله د مړو راژوندي کوونکی ذات ده. خو اوس چې الله په ورځ د قیامت په کوم کیفیت سره الله جل وعلا مړي راژوندي کوي د دغه پوښتنه الله جل وعلا ابراهیم علیه السلام له الله نه وکړه. خبره سر خلاص. یعنی د ابراهیم علیه السلام په دې کې سوال نه و چې ای رب ته مړي راژوندي کوې که نه. په دې کې خو د ابراهیم علیه السلام سل په سل کې د زړه اطمینان وو. خو لیکن دغه راژوندي کول رب العالمین جل وعلا نه سوال وکړل چې په کوم کیفیت د مړو د راژوندي کېدلو ډېر کیفیتونه شته نه. یعنی د انسان په ذهن کې یو ناڅاپه به مړی را یو ځای کېږي راژوندی کېږي په څه شکل باندې به د ده اعضا راځي وغیره وغیره. نو د دغه کیفیت سوال ابراهیم علیه السلام الله جل وعلا نه وکړل. کله چې دا سوال وکړل ابراهیم علیه السلام ته الله جل وعلا ویل اولم تؤمن د تا عقیده په دې باندې نسته؟ ابراهیم علیه السلام ورته ویل بله ای رب د ما ایمان او پوره باور او عقیده مې ده په دې چې ته مړي راژوندي کوونکی یې. خو د ما سوال چې په څه شکل په ورځ قیامت ته مړي راژوندي کوونکی یې. اوس په د الله جل وعلا هغه بې انتها محبت له ابراهیم علیه السلام سره تاسې متوجه سئ. ابراهیم علیه السلام ورته ویل بله ولکن لیطمئن قلبي دا خبره مې یوازې د زړه د اطمینان دپاره وکړله. ګورئ دا د زړه اطمینان خپلې مرحلې لري. څه شی لري؟ مرحلې لري. کله کله وخت کې د انسان په یو شي باندې پوره باور وي خو په دې زړه کې د اطمینان د پوره اطمینان دپاره بغل کې دا غیر اطمینانی خبرې د انسان ذهن ته راځي نه. اوس ګوري د ابراهیم علیه السلام دا غیر اطمینانی خبرې هغه دا وي چې د ده سوچ په دې کې بند و چې ربه مړي خو راژوندي کوي خو په څه طریقه په دې کې سوچ بند ده. بالکل. اوس د دې د دفع کولو دپاره اوس ګوري یو هغه پوره عقیده ده. هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا اطمینان په دوه قسمه ده. یو هغه پوره اطمینان او عقیده ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په یو قول باندې په غیبي خبر الله جل وعلا مړي راژوندي کوونکی ذات ته په ورځ د قیامت په دې کې د چا
یعنی یوه ذره مؤمن شک و مسلمان شبهه ته په دې نشته. کې خبره نه کوي. خو لیکن دغه اطمینان ما تاسو ته ویلي هغه داسې د انسان یو فکر په یو شي کې بند وي نو بیا هغه زړه قرار نه لري ورسره، بیا په دې قرار کې مرتبې دي نه. نو ابراهیم علیه السلام سورتوي سي ای ربه هغه د ما په زړه کې سي یوه خبره دی خو راګرځي، ای ربه د هغه اطمینان غواړم چې زه د تا هغه نور عبادت او بندګي او توحید ته له دې نه وزګار سمه. خبره مې په ذهن کې راځي دې دپاره چې زړه مې مطمئن سي. الله جل وعلا ورته ویل قال فخذ، الله ورته ویل در واخله. څه شی در واخله؟ أربعة من الطير، څلور مرغان. په دې کې د علماو اختلاف د مختلف مرغان الله جل وعلا دته وویل چې دا در واخله وی ساته در سره. څه شی وکړه؟ وی ساته. 4 من الطير فسرهن الیک، هغه ځان ته ډیر نږدې کړه در سره وی ساته چې تر څو د تا او د دې مرغانو په منځ کې شناخت پیدا سي. څه شی پیدا سي؟ شناخت پیدا سي. که تاسو اوس هم خیال کړی یو څوک یو طوطي ساتي، میټو ساتي، ایما میټو خو مړ سو بیچاره قرضدار رانه لاړل، هغه میټو نه درښیمه. دا نور میټو مرغان طوطي دا که تاسو روزي نو مخته کړي نو که 100 کسان ولاړ خو به د 100 کسانو کې به راځي تا ته به راځي که نه؟ یو بله مینا ورته مینا د دا مخته کېږي، یا بعضې نور مرغان دي دا مخته کېږي. اوس خو خلک قرغان هم مخته کوي، یو ورځ مې ویډیو کې ولیدل خلک قرغان هم مخته کوي. خو په دې مرغانو کې بعضې علماو قرغان هم ښودلی دي، یعنې کارغي هم ښودلی ده. نو الله ورته وایي چې ته دغه 4 مرغان راونیسه، بیا یې ځان ته نږدې کړه او اموخته یې کړه. کله چې دې اموخته کړل، مفتي شفیع صاحب وایي له دې مرغانو نه ابراهیم علیه السلام کوفته جوړه کړله. څه شی جوړ کړل؟ کوفته. چې کله یې اموخته کړل وی روزل، اوس الله جل وعلا ابراهیم علیه السلام ته د هغه سوال جواب ورکوي په دې مرغانو باندې چې کوم سوال ابراهیم علیه السلام د زړه د اطمینان دپاره الله نه کړی. کله چې اموخته کړل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، بعضې علما وایي چې دوی ټوټې ټوټې کړل، یعنی سر او وزري پښې بدن یې ټوټې ټوټې کړل. دا 4 سره مرغان، دا 4 مرغان دي ښه. بعضې علما وایي چې نه، د دې مرغانو وزري او پښې نه یې کوفتې جوړې کړلې، یعنی کوفته خو به پیژنې او قاری صاحب ماشین کې چې ورا چې میده میده یې کړي، بالکل میده میده یې کړي. خلک ورته قاری صاحب قیمه وایي. قیمه ده که قیمه ده الله اعلم. ښه، نو داسې کړل. الله جل وعلا ورته وایي چې ای ابراهیمه د تا په خوا کې چې تا ته غرونه نږدې دي، نو په دې غرونو باندې د دغه مرغانو یوه برخه کېږده، د دې غوښې یا د دې ټوټې ټوټې سره ګډوډ یې کړه. کله چې دې ګډوډ کړل نو ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بیا په دغه غرونو باندې د دغه 4 مرغانو یو جز کېده. ابراهیم علیه السلام هم دغسې وکړل، مرغان یې وساتل. کله چې یې وساتل مخته یې کړل، هغه نه وروسته یې حلال کړل، ټوټې ټوټې یې کړل یا یې کوفته کړل. ثم ادعوهن، الله جل وعلا ورته ویل چې ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، په دې غرونو باندې یوه برخه د دې مرغانو کېږده. نو ثم ادعوهن، بیا د دغه مرغانو په طرف باندې آواز وکړه، یعنی راوی بله یأتینک ساعیا، نو دوی به تا ته په منډه باندې راځي. اکبر. او په دې ځای کې یو وړوکی سوال ده، یأتینک ساعیا، الله جل وعلا داسې ولې وویل دې مرغانو ته؟ مرغان خو الوزي، نو ولې ابراهیم علیه السلام ته ویل چې ته اواز ورته وکړه دی به په منډه؟ الله اکبر، الله اکبر. دا د قرآن اعجاز په دې کې چې لږ انسان افلا یتدبر. نو یأتینک ساعیا، اوس ګوریا که چیرې الله جل وعلا ورته ویلي وای چې ته دوی راوبوله، نو دوی به تا ته په هوا کې راسي. د مرغانو حقیقت پرواز و تک خو په هوا کې ده که نه؟ نو که چیرې ابراهیم علیه السلام دوی ته آواز کړی وای، رالوتلی وای، نو کیدای چې دغه مرغان په هوا کې بدل سوي وای، نو د خلقو فکر به په دې باندې نه و چې دا همغه مرغان دي.
بالکل. نو الله جل وعلا ورته چې دا به په منډه تا ته راځي، یعنې ورته ګوره چې هغه دې را روان دي، په منډه باندې را روان دي، له سترګو به دې اخوا دې خوا نه کېږي. دا فکر به هم نه درته پیدا کېږي چې دا به اوس همغه مرغي که به بل مرغه راغلی په هوا کې که چیرې دوی را الوتلي وای. مرسی مهرباني. نو ای ابراهیمه ته دوی ته आवाज وکړه، نو دوی به راځي تا ته په څه شي باندې؟ په منډه به درته راځي. او همغه مرغان په منډه د دې دپاره ورته راغلل چې ده ته او د دغه منظر کتونکو ته داسې څوک بیا فکر ونه کړي چې دا خو نور مرغان دي، که چیرې په هوا کې راغلي وای نو کیدای شي بدل شوي وي، یا د دوی په خیال کې بل فکر راغلی چې دا به همغه مرغان نه وي. نو کله چې د ابراهیم علیه السلام په یو غره په بل غره په بل غره د دغه مرغانو وجود ټوټې ټوټې کېښودل، نو بیا یې آواز ورته وکړل. کله چې آواز ورته وکړل د الله جل وعلا په حکم سره دا هر مرغه بیل بیل منډې ورته راوهلې. تکبیر. الله اکبر اکبر ولله الحمد. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. نو بیا الله جل وعلا په اخیر کې پسې دا مرته سي واعلم او پوهه سه ان الله عزیز حکیم. الله جل بشک الله جل وعلا غالب او حکمت والا ده. ابراهیم علیه السلام دغه خبره دی دو دی الله جل وعلا ترمز دا دی ابراهیم علیه السلام په غنیهایت دوستی باندې محبت کوي. ما پرون تاسو ته ویلي و چې اسماعیل علیه السلام له ابراهیم علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې ای پلار جانه ته په څه شي باندې په کوم عمل سره الله ته خپل دوست جوړ کړلی؟ په یاد مو د هغه درې خبرې؟ زه به کری صاحب یو صفات وخایم زه مېرمن دوست وم. د بلې ورځې غم نه کول. شابوس افرین. ورځې غم نه کول داسې نه دی الله بندګانو. دا سوال لږ سم وایاست چې بیا داسې نه قصه پسې خرابېږي. ګورئ یعنې د رزق یعنې دغه د نن رزق چې د میلاو سو د بلې ورځې غم بیا نه کوو، بیا ویل چې خدای مهربانه دی. د سبا د ورځې د روټۍ او د دال غم و فکر یې نه و کړی او د دود پتۍ. بالکل صحیح. یعنې په قصه کې نو پروا یې نه و. دا ولې داسې و؟ ځکه دا یې نهایت اعتماد په خپل خالق جل وعلا باندې. بېشک پیغمبر علیه السلام وایي که چیرې تاسې حق توکل په خپل خالق جل وعلا باندې وکړي، حق توکل، نو الله به داسې رزق درکړي لکه مرغانو ته چې الله رزق ورکوي. ګوري د موږ په خوا کې خو دغه د موږ مرغان بانکي اکاونټونه نه لري. د تاسې په خوا کې یې لري؟ نه، په دود پتۍ والا خوا کې چې هم لري. مو دا ټولو ملګرو دوستانو ته وایم د موږ په خوا کې خو ملګري نه په کور کې کندو لري، نه ذخیره لري، نه ټانکۍ لري، او نه بانکي حسابونه لري. بس کله وخت کې چې د ورځې راوځي جوجوري یې تس وي، خو چې بیرته کور ته راځي جوجوري یې ډک وي. یو ورځ یې دا فکر نه ده کړی چې زه به سبا څه کوم. دا مرغان داسې په رب جل وعلا باندې توکل و بروسه ده. مرغان په ټوله دنیا کې تاسې فکر ورته وکړئ. نو په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام چې وایي چې ما د سبا د رزق په اړه باندې فکر و سوچ نه ده کړی. دا خو دومه خبره سوه. درېیمه خبره یې څه شی وه؟ درېیم هغه چې د ژوند نه د آخرت کار ته ارزښت ورکوو. شابس. نو درېیم عادت د ابراهیم علیه السلام صفت همدا و چې بچیانو ته وایي چې وایي ما ته د دنیا او د آخرت کار را مخکې سوی ده، ورسره مخامخ سوی یم. څه شی مې ورباندې مخکې کړی ده؟ دا و قاري صاحب چې د دنیا کار نه د آخرت کار ته توجه زیاته کوله. او موږ الله جل وعلا وایي فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. الله وایي د ما حکم دا ده چې تاسې دا مساجد جوړ کړي. یوه معنا یې مفسرینو همدا کړې، بله معنا یې دا کړې ده چې دا مساجد څه شي دي؟ په دې کې تاسې ذکر دی الله جل وعلا پورته کړی. خو دواړه معنا یې صحیح دي. مساجد جوړول الله وایي دا د هغه خلقو کار ده چې رجال لا تلهیهم تجاره. دا داسې سړي دي، دا چې کله کله تاسو ته وایم یو نارینه دی بل سړي دی،
دلته له موږ سره اکثریت سړي دي خو نارینه را پکې اکثریت نارینه دي سړي را پکې سړی کم دی قاری صاحب. سړي کم دي. دا یو اصلاح لمنه ډیر ملګری خفه کیږي زه کله کله وایم چې الله دې ما او د موږ د ملګری د سړي ضامن کړي الله مو د سړي او د سړي ضامن نو دې خفه سي وایي آیا موږ د نه سړي ضامن یو نه د زړه سرونو یو نارینه توب ده بل سړي توب ده. نارینه توب که تاسو وګورئ په چرګانو کې هم نارینه وي په پیشانو کې هم وي چارپای کې هم قاری صاحب لاندې وی کوړت یو سړی توب وي سړی ګوري په نه په مرغانو کې نه په زناورو کې څه په یو شکیم نه سړی توب. نو الله قرآن کې دا ویلي رجال سړي دي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله دوی په غفلت کې نه اچوي څه شي نه تجارت نه خرڅلاو نه اخیستل دای په غفلت کې نه اچي له څه شي نه اقام الصلاه وايتاء الزکاه د المنزله ادا کولو لذکرنا لزکات او لصدقاتنا ولي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار دی بیریږي له هغې ورځې نه بیریږي چې بغه کې به سترګې او زړه ټول بې اختیاره وي اوړي را اوړي به شکر. اوس ګورئ موږ الحمدلله اکثریت پښتنو لمسجد جوړول نه د خري کوټه را مخکې کړي. پرون مې دا مثال درکړی لږ ښه راته متوجي سي خو مه بدوئ دا قاری صاحب مهرباني د غواو ځای ورته را مخکې کړی وي. په کور کې په هر ځای کې موږ د میلمستیا دیګونه لرو چې غوښې پکې پخوو او بالکل خو په هغه کلي منطقه کې د قبر بیلچه نه لرو په سوال یې بیا راغواړو بشک. کله چې مړی وسي نو د دې مړي په ورځ باندې هغه د لحد ډبرې او خښتې موږ نه لرو بیا په هغه ورځ باندې په سوال پسې ګرځېږو راوړو. هسې یو څو مثاله د دې دپاره درته کوم چې موږ تاسو روزمره له دې سره مخامخ شو سر مو خلاص شي. بالکل قاری صاحب محترم بالکل. که تاسو خیال کړی وي داسې نور شیان پسې راواخلي داسې نور شیان پسې راواخلي. زه یو ځای ته لاړلمه په هغه وخت کې ځوان ومه هغه بیا سړي کې هم غیرت پیدا کېږي. نو چې لاړلو په دې مسجد کې د پلاستیک فرش اوار ده یو 15 ځایه سوری ده دومره نه ده سوری دومره سوری پکې دي سوځېدلی ده اخوا دې خوا دې نو داسې دغه د مسجد مشران دغه اوتې بوتې پکې ولې دغه ځزو بزې پکې خېږي خو راغللو لاړو چېته لاړو چېته چې لاړو چې دغه د مسجد کوم څوک مشر ده د دې کور ته چې ورننوتو د میمنخانې ته چې ورننوتو یعنې د ما په خیال باندې تقریبا په دې میمنخانه باندې بیا یو میلیون کم اوزا دومره مصرف یو فقط په دې میمنخانه باندې کړی. نو ملګرو ته مې ویل ملوله که طاقت راځي چومه چې دا خبره ونه کړمه چوم انفجار کومه هغه راته وایي قاري صاحب لږ ګزاره وکړه هغه وخت کې د منډو ترړو وخت د مو ملګري را باندې پوهېږي د منډو ترړو وخت په هغه وخت کې درته ښیم نو دا دغه به م راپسې وې له پاسه دا بلاګیانې هو دې ته مو وویل چې ودې حاجي صاحب محترمه د مسجد مشر مسؤول دي تا دې په الله قسم له خدای جل وعلا نه شرمېږي نه الله نه حیا نه درځي دا میمنخانه په دې باندې چې څومره مصرف کړی ده ویې کړه دا د تا خپل حق ده لیکن د الله له کوره شرمه نه درتلی چې د پلاستیک فرش پکې هوار هغه هم سوځېدلی سوری ولا وایي خو خلک کومک را سره نه کړي مل په دې کوټه کې چا کومک در سره کړی ده وای په دې کوټه کې چا مصرف در سره کړی دی وای نه نو مالیتا د الله په ذات قسم دې دغه 15% د دې میمنخانې د ټول مسجد دی ورباندې پرشیږي که نه پرشیږي او وای غم قاري صاحب دا خو د ټول کلي ده او وای غم قاري صاحب دا وای غم دا خو د موږ تاسو په دې لهجه کې که تاسو خیال کړئ د ډېرو خلکو په دې لهجه کې داسته نو مسجد ته وای غم راسي او د میمنخانې لپاره بیا سیالي کوو دا مې هسې هغه خبرې درته وکړلې د ابراهیم علیه السلام د خبرې چې د آخرت کار مې ورباندې څه شی کړی ده مخکې کړی ده
ابراهیم علیه السلام په زرګونو کاله مخکې تیر شوی ده، خو په الله جل وعلا باندې دومره ګران ول چې کله د ده نوم اخلي اب دوه حروفونه یا دوه اب را الف ورسره څلور هی میم ابرا هی وټکی راځي قاری صاحب محترم، وټکی که نه ټکی راځي، یعنی د ابراهیم علیه السلام په نامو باندې الله جل دا نوم اخلي الله جل وعلا نیوي نیکیانې درکوي. څه شی درکوي؟ الله اکبر، نوی نیکیانې رب العالمین جل وعلا تا ته درکوي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه حروفونه دي، اووه حروف دي قاری صاحب. ما د پښتو یم پکې راوستې وه د زیر پر ځای باندې نه، چې ګوري دا د آخرت کار دی، د آخرت په کار کې ګوري محمد رسول الله چې کله مسجد نبوي جوړول په خپله یې کار ورپکې کول، خټه یې په خپله راوړله، خښته یې په خپله راوړله، په خپله یې جوړول، دغه دیوال وغیره وغیره محمد رسول الله په خپله د مسجد په جوړونه کې کار کول. سبحان الله، موږ سبحان الله لا اله الا الله. قدرمندو دوستانو، دا د ابراهیم علیه السلام هغه قصه وه چې ابراهیم علیه السلام الله جل وعلا ته ویل، دا په سورة البقره 3 سپاره کې، او له دې آیات نه مخکې د عزیر علیه السلام په یو آیات کې او کالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. عزیر علیه السلام یو کلي ته راغلل، نو ویې کتل چې دغه کلی داسې خراب سوی او وران سوی له منځه تللی چې یعنی هغه ریښې په سر داسې را اوښتلې دي، د دیوالونو د باغونو یې وغیره وغیره. نو له ځان سره یې دا خبره وکړه، الله جل وعلا د ده هغه خبره واورېدله، او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. دا به الله جل وعلا له دغه مړي نه څنګه وروسته بېرته را برابروي. د هغوم هغه خبره د زړه د اطمینان چې په څه شکل باندې ګوري، دلته دا نه ده چې د دې انبیاو داسې خبره چې شک درته پیدا نه شي چې د دوی یقین او باور په دوباره ژوندي کېدا نه و، دا خبره درته پیدا نه شي، بلکې د دوی یقین خو دا د ارض د موت ده، نو د هغوی به څنګه نه، بلکې د دې کیفیت چې په څه شکل بیا رب جل وعلا څه شی کوي، بیرته راوړي. نو کله چې دا خبره وکړه أنى يحيي هذه الله بعد موت فأماته الله 100 عام، 100 کاله الله پاک دی مړ کړل په دې ځای کې، 100 کاله. الله فأماته الله 100 عام، دا د ابراهیم علیه السلام د دې خبرې سره سره چې دا خبره مو په ذهن کې راسي، فأماته الله 100 عام، 100 کاله الله دی مړ کړل، ثم بعثه، وروسته یې راپورته کړل، بیرته یې راژوندی کړل. الله اکبر. الله جل وعلا ورته ویل کم لبثت، څونه وخت دې تیر کړی دی، څونه ځنډ دې کړی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. دا د قبر ژوند چې داسې کله مړ شي، دا مړی ورباندې نه پوهېږي، الله جل وعلا دې موږ تاسو په خیر او په خوشحالي باندې او په رحمت باندې تیر کړي. امين. نو ده ورته ویل چې ای ربه په نیک عمله، طبعا په نیک عمله مؤمنانو درته ښیمه، الله دې موږ تاسو نیک عمله جوړ کړي. كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، یوه ورځ یا نیمه ورځ مې تیره کړې ده. قال بل لبثت 100 عام، یوه ورځ نیمه ورځ نه ده تیره کړې، بلکې 100 کاله تا دلته تیر کړي چې ته مړ سوی. بعضې علما وایي چې دا عزیر علیه السلام ده، خو دغه وخت کې ورته ویل فانظر الى طعامك، اوس هغه خوراک ته وګوره، وشرابك، او هغه څښاک ته دې وګوره، لم يتسنغ، خراب سوي نه دي، خو ته 100 کاله دلته مړي. وانظر الى حمارك، او هغه خره ته دې وګوره چې په خره دې سفر کول. الله جل وعلا دا خر دې د په مخ کې راژوندی کړل، اوله سر دا اډوکې داسې راتلل، سر پیونېدل، پیون خو به پېژنې داسې له یو بل سره برابرېدل، سره یو ځای کېدل، دا اډوکې سره یو ځای سول، بیا له هغې نه وروسته غوښه ورسره راغله، یو ځای سو، بیا له هغې نه وروسته پوستوکې ورباندې راغله، ورباندې یو ځای سو. وانظر الى حمارك، اوس دې خره ته وګوره. ولنجعله آیة للناس، او دا یوه نښه د خلقو دپاره،
آيات شريف نهير سو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما الله جل وعلا ورته وي چې اډوکو ته ګوره بیا یې غوښې څنګه ور باندې راوستل بیا یې پستوکې څنګه ور باندې راوستل بیرته یې مخ خر په مخ کې ودرېدل خوراک و څښاک یې هماغسې پراته وو الله ورته ویل دا یې ورته ښکاره کړه چې 100 کاله همدغسې چې ته راژوندی شولې په ورځ د قیامت به دا انسانان دغسې په دغه شکل باندې به ټول راژوندي کېږي اول به یې اډوکې داسې سره راځي پیوندېږي به بیا به غوښې ور باندې راځي به پستوکې ور باندې راځي بیا به له قبرونو راپورته کېږي الله اکبر. نو دا خبره خو په هغه اندازه باندې وکړه دغه د انبیاو په اړه ما د مؤمنانو مسلمانانو ته وویل د 22 انبیاو ذکر په قرآن کې راغلی ده د څومره 22 د 22 انبیاو ښه بعضې کتابونو 26 ښودلي دي بعضې کتابونو 15 ښودلي دي دا درې سره فرقونه یې اوس درته ښیم متوجه یې سره ته والله مهرباني د زړه سرونو دومره دا تبه را باندې راغالبه سوله والله که په خپلو خبرو پوهېږم چې زه څه وایم خو الله دې توفیق را نصیب کړي تبه مې بیخي زیاته سو بعضې علما وایي چې 22 بعضې علما وایي 26 بعضې علما وایي 15 دا اختلاف اوس په څه شي کې ده دا اختلاف په څه شي کې ده اختلاف په خضر علیه السلام کې ده خضر علیه السلام پیژنئ دا خضر علیه السلام هغه کس ده چې په سورة الکهف کې الله جل وعلا د ده او د موسی علیه السلام قصه بیان کړې ده موسی علیه السلام ته الله جل وعلا یو ورځ موسی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې په ځمکې په سر باندې له تانه بل عالم شته نو موسی علیه السلام ورته ویل چې نه د ځمکې په سر باندې زه لوی عالم یم نو الله جل وعلا داسې دغه خبره وکړله دغه خبره یې یعنی د موسی علیه السلام خبره صحیحه وه یعنی په دغه وخت کې چې موسی علیه السلام اول العزم رسول له نه بل عالم انسان د ځمکې پر مخ باندې نه خو د انبیاو له شانه سره داسې خبره الله په دې باندې دوی ته عتاب ورکول یعنی د دوی له شانه سره داسې خبره یعنی تا ولې داسې ونه ویل چې الله اعلم الله ته علم ده کله چې کشتۍ کې سپاره سول خضر علیه السلام راولاړ سو له کشتۍ یې سوري کړله کله چې یې سوري کړله نو موسی علیه السلام ورته په غوسه سو په قهر سو کله چې په غوسه سو په قهر سو چې تا ولې دا کار وکړل دا خلق خو تباه کوي دا خلق څه شي کوي تباه دي کړل تاوان دي ورته موسی علیه السلام په دې باندې خضر علیه السلام ورته ویلي و چې ګوره زه چې کوم کار وکړم صبر به راسره کوي بې ځایه اخوا دېخوا خبرې به نه کوي موسی علیه السلام ته خو ظاهري علم الله ورکړی ځکه ده ته دغه کار په هغه خپل علم کې ناجایزه ښکاره سول موسی علیه السلام ته بالکل لیکن خضر علیه السلام ته علم لدونی الله جل وعلا ورکړی و هغه داسې علم درلودل خضر علیه السلام چې موسی علیه السلام نه درلودل موسی علیه السلام داسې علم درلودل چې خضر علیه السلام نه درلودل او په دغه ځای کې یوه خبره د بعضې مسلمانانو ته وکړم لیک دغه د خضر علیه السلام په دغه قضیه کې کله کله چې په ژوند کې امتحان لیک تکلیف د موقت وخت لپاره در باندې راسي خفه کېږي به نه پریشانه کېږي به نه الله په آینده کې د خیر الله د خیر اراده په ژوند کې درته لري په آینده کې الله دې نه ضایع کوي ګوري خضر علیه السلام چې کله دا کشتۍ سوري که کنه هغه ظاهري تاوان دی خلقو ته ورسېدل هغه موقت تاوان دوی ته ورسېدل خو لیکن په آینده کې خضر علیه السلام چې کوم کار وکړل الله دغه خلقو ته د خیر اراده درلودل هغه څنګه دوی چې په کشتۍ کې لاړل یو تر کوم ځایه پورې رسېدل نو د موسی علیه السلام هغه نوره قصه خو ډېره اوږده ده خضر علیه السلام ورته وویل چې ګوره ما تا ته ویلي چې جواب به نه را سره وایې نبي علیه السلام څه وایي وایي الله دې په موسی علیه السلام باندې رحم وکړي کاشکې وایي خضر علیه السلام یو څه پرې ایښی وایي چې نور مو عجایب ځینې اورېدلي وایي نور مو څه شي کړي وایي عجایب نو بیا چې یو څه ځای لاړل له کشتۍ نه راښکته سول نو بیا یو ماشوم ول هغه ماشوم یې قتل کړل خضر علیه السلام یو څه ځای چې لاړل
نو یو دیوالو هغه دیوال یې جګ کړل. موسی علیه السلام د ماشوم څخه کوی دا دیوال بې ګناه قتل وکړل. خضر علیه السلام بیا ورته قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ما تا ته نه ویل ما سره صبر نسی کولای. نو موسی علیه السلام ورته ویل دا مې اخیری وار ده کمې بل ور بیا داسې پوښتنه وکړه بیا مې ملګری کاوه. نو کله چې یو کلي ته لاړل موسی علیه السلام وږی سوی. خضر علیه السلام ته چې دیوال ته راورسېدل هغه دیوال یې پورته کړل. خضر علیه السلام ته یې وویل ولې دې پورته کړل؟ خو له دې نه خو به دې مزدوري غوښتلې وې، څه شی به یې راکړي وو، د خوراک او د څښاک میلمه پالنه یې ونه کړه او ته دیوال ورته جوړوي. خضر علیه السلام ورته ویل وای بس تا وویل چې بیا مې مه ملګری کوه. نو بیا یې دغه درې سره خبرې ورته تشریح کړلې چې کشتي مې ولې سوري کړه، دا د دې دپاره چې مخکې یو باچا و هغه به روغې کشتي اخیستلې له خلکو سره بې ظلم کول. نو ما دغه خلک فقیران او مسکینانو د دوی کشتي مې عیبجنه کړله تر څو پورې له دوی سره دا باچا ظلم ونه کړي. خبره پوهېږي؟ سبحان الله سبحان الله. نو هغه کشتي د دغه مظلومانو یې د دې فقیرانو بیچارهګانو وسوله. موسی علیه السلام دغه بعد وویل چې ښه دا خو صحیح. نو دغه خضر علیه السلام بعض علما وایي چې نبي ده او بعض علما وایي چې نبي نه ده. اول اختلاف په اوویستو نومونو کې په قرآن کې پوه شولسته. هغه علما چې وایي چې خضر علیه السلام نبي ده شمار یې څو ده؟ اوویست ده. او هغه علما چې وایي خضر علیه السلام نبی، ګوري موږ تاسو که خیال کړي وای په 1,40,000 کم او زیاتو انبیاو مو ایمان راوړی. متوجه یاست دې څه؟ او قارس محترم بالکل. یعنی دا کم او زیات، کم په دې معنا چې خضر علیه السلام بعض علما نبی نه بولي او زیات په دې معنا چې خضر علیه السلام نبی بولي. نو وویس ول اوس خبره څو وویس کوم علما چې نبی نه بولي څو سول؟ شپږ ول. او دا کوم علما چې وایي 25 دا خبره چاته معلومه ده؟ څوک جواب راکوي؟